یو پلار خپل کشر زوی ښخوي. یوه مور دردېدلې ده. 3 کلن رفا په کورونا نه و اخته، خو مور پلار یې وایي د مړینې لامل یې کورونا وه. هغه د وینې سرطان و. حالت یې ډېر خراب سو. پلار او مور یې په بیړه روغتون ته بوتلی. د شپې ناوخته و. روغتون ویل تر داخلېدو وړاندې یې باید لومړی د کوویډ-19 ټسټ وشي. بل روغتون راته وویل د ماشومانو ډاکټر یې په دنده کې نشته او د کوویډ-19 سملاسي ټسټ یې یوازې د میندوارو ښځو لپاره دی. په هغه شپه د رفا مور او پلار 3 نورو روغتونونو ته هم ورغله، خو د مرستې څوک نه وه. دوی په دې سبا ورځ یو روغتون وموند چې د یې ومنئ، خو رفا د ډاکټر تر لیدو وړاندې مړ سو. باور لرم که مې زوی ته درملنه پر وخت ورسېدلې وای، هغه به اوس هم ژوندی وای. خو دوی نه مانه. له یوه روغتونه یې بل ته استولو. ما هیڅ نشوی کولی. رفا د هغو لسګونو زرو له ډلې یو دی چې مړینه یې د کورونا وایرس په رسمي شمېرو کې نه ده حساب سوې، خو بیا هم د همدې وبا قربانی دی. د وبا له خپرېدا سره ډیرو هیوادونو زیات شمېر مړینې ثبت کړي. په دې ګراف کې یې لوړوالی لیدلی سو. دا د مړو سوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی ښیي. ډېر یې په رسمي توګه هغه مړینې دي چې لامل یې کورونا وایرس و، لکه په سور رنګ کې چې ښکاري. خو پر دې سربېره هم یو شمېر نورو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. دلته یې په شین رنګ کې ګورئ چې دا کسان د کوویډ په شمېرو کې نه دي حساب سوي. د ایټالیا په لمباردي سیمه کې د مړو سوو کسانو شمېر تر اټکل 2 برابره زیات و. یوه یې د لوکا مور وه. لوچانا د تریخي سرطان وه. هغه مهال چې د کوویډ-19 ټسټ یې مثبت سو، د هغې کیموتراپي ځای پر ځای بنده سوه. خو کله چې له کورونا ورغېدله، د سرطان درملنه یې بیرته پیل نه سوه. د برازیل کیسې همداسې د غم دي. زما مور ایزابله غښتلې وه. ټول ژوند د خپلو اولادونو لپاره وجنګېدله. انجیا وایي مور یې تر دماغي سطکې وروسته له روغتونه ژر وایستل سوه، ځکه هغوی د کوویډ-19 د ناروغانو لپاره بسترونه پکار وه. کور ته تر رسېدو څو ورځې وروسته د هغې ناببره زړه ودرېدی. خور مې هڅه وکړه د هغې سینه کېکاږي، خو کار یې ونه کړ. که په روغتون کې وای زړه یې بیرته په حرکت راتلی شوی. دا له دې ناروغۍ مړه نه شوه، خو همدا ناروغي د مړینې لامل شوه. په برازیل او نړۍ کې ډېر کسان ژوند له لاسه ورکوي چې نه حسابېږي. ویرونکې ده. y es asustador.